السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو د داسې یو زبردست اپلیکیشن چې د هغې اپلیکیشن په ذریعه ستاسو کار ډیر زر اسانه کیږي. دا څنګه د مثال په تور دوستانو که چېرته هم تاسو غواړئ چې یو چاته زنګ یعنې چاته کال وکړئ نو تاسو به مجبور یې چې کنټیکټ ته لاړ شئ او د هغې نمبر تر څو ولټوئ د هغې نوم ولټوئ نو تاسو ته ډیر مشکل کار دی او تاسو ته ډیر ارجنټ کار هم پکار دی. نو تاسو د هغې نوم تر څو لټوئ نو ډېر ټایم نیسي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به خبره کوو چې څنګه تاسو صرف د هغې کس نوم خپل موبایل ته واخلئ اټومیټیکلي هغې ته به زنګ میلاویږي. بالکل او دوستانو دا یو سمپل اپلیکیشن دی. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ او اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو چې کله هم اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دوستانو تاسو ته به دا راځي که تاسو ته به وایي چې ډبل کلیک د پاور بټن. دا پاور بټن دا نه دی، دا به تاسو 2 ځلې ووهئ. ګورئ نو چې وموهلو نو تاسو به دا کیمره راشي، دا دې نه به واپس وځئ، بیا به دلته دا آن کړئ. ګورئ دوستانو تاسو ته به دا راشي. ګورئ زه اوس دلته ورته وایم چې چاته کال کوم. پولیس ګورئ 15 سکند کې به دا هغه کېږي. زه هغه کوم چې پولیس ته ونه شي. ګورئ اوس زه مثال په طور بل چاته کوم. ګورئ سپیک ناو علي یوسف زی. ګورئ دوستانو دا ډېر زبردست او خوندور اپلیکیشن دی. دا صحیح نه ښکاري درته وایي 15 منټ اوس میلاو نه شي ورته. میلاو شو، صحیح ده. ګورئ نمبر هم میلاو شو ورته. او دوستانو تاسو دلته لاړ شئ سیټینګ ده، دلته یو سیټینګ هم شته دی. تاسو غواړئ چې 2 سکندو کې د کال میلاو شي، 100 سکندو کې د میلاو شي، هغه تاسو هم ورته سیټینګ کولی شئ چې کله هم تاسو دغه هغه آن کړئ. دا وګورئ دوستانو تاسو دلته ښکاري، دا وګورئ دا لږه رڼا ده دلته. دوستانو زه دا برایټنس کموم ورته. دا وګورئ دلته 4 آپشن تاسو وي، یو دا یو دا. ګورئ دلته کله هم په دې کلیک کوئ 100 سکند. دا وګورئ ډبل کلیک سنسټیویټي چې کله هم تاسو ډبل کلیک کوئ یعنې 100 منټ 100 سکند دا ونیسئ بیا دې راته هغه شي. او بل چې دا میوټ ته آن ده، دا وګورئ دا 100 سکند کې کال میلاو شي، 1 سکند 10 سکند 100 سکند کې تاسو غواړئ هغې کال میلاوي. دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ شوي وي موږ درسره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد